السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د بنګلادیش پریمیر لیګ عظمت الله عمرزی او کریم جنت ابراهیم ځدران ډېر ښه وځلېدل. کریم جنت د خپلې لوبډلې دپاره ډېره زبردسته لوبه ترسره کړل. همداسې فضل حق فاروقي بیا د دوبۍ په نړیوال لیګ کې ښه وځلېدی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، انشاءالله پوره معلومات درکوم. په بي پی ایل کې کریم جنت زبردسته توپ اچونه وکړه، لوبه یې هم وګټل. د بنګلادیش پریمیر لیګ د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې ابراهیم ځدران په 23 توپونو باندې 23 منډې جوړې کړې، 2 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. همداسې کریم جنت په 8 بالونو باندې 14 منډې جوړې کړې، 3 څلوریزې په بیټینګ شاملې وې. په بالینګ کې بیا زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړه، په 4 اورونو کې 29 منډې ورکړې، 4 مهمې وکټې واخیستلې چې لوبډلې لوبه هم وګټل. د بي پی ایل په دویمه لوبه کې بیا عظمت الله عمرزي زبردسته بهترینه بالینګ ترسره کړ چې لوبډلې لوبه هم وګټل. په 4 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 2 وکټې ترلاسه کړې او په بیټینګ کې بیا ناکام سو، په 9 بالونو باندې 7 منډې جوړې کړې. په مخالفه لوبډله کې بیا حمزه هوتک ولوبېدی، په 11 بالونو باندې 15 منډې جوړې کړې، 1 شپږیزه 1 څلوریزه په بیټینګ شامله وه او په بالینګ کې هم په 4 اورونو کې 25 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. لوبډلې لوبه وبایلل، لوبه د عظمت الله عمرزي لوبډلې وګټل. شاهین افریدي له انشا افریدي سره واده وکړ. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي شاهین افریدي بالاخره د خپل ژوند نوی پړاو پیل کړ. هغه نن له انشا افریدي سره نکاح وکړه. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې شاهین افریدي د شهید خان افریدي له لور انشا افریدي سره نکاح وکړه او په دې ډول د خپل ژوند نوی پړاو پیل کړ چې انځورونه هم رسنۍ سول. د شهید افریدي کورنۍ سرچینې وایي چې د انشا افریدي د ازموینو له امله به د هغې د رخصتۍ یا دوره مراسم وروسته ترسره سي، خو د نکاح مراسم یې ترسره سول. شاهنشاه او انشا افریدي د تیر کال په مارچ میاشت کې کوزده کړې وه چې اوس یې د واده په مراسمو کې د پاکستان لوبډلې لوبغاړو هم ګډون کړی و. د دوبۍ په نړیوال شلاوريز لیګ کې بیا د فضل حق فاروقي او نجیب الله ځدران لوبډلې لوبه وبایلل. فضل حق فاروقي زبردست بالینګ ترسره کړ، په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړل، خو لوبډلې لوبه وبایلل او په بیټینګ کې هم نجیب الله ځدران ته چانس ورنه کړل سو. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټ در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله پامان.